د پاکستان اوسنی چلند به بل بنګال جوړ کړي. په سلامونو نیکې هیلو هرکلی کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ یې. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې زموږ د یوټیوب چینل پښتو ټاپ ټي وي درسره سبسکرایب او ورسره خوا کې د ګونګړي نشان ووهئ. د نړۍ له لر او بره لویدیځ او ختیځه شمال له سویله د پاکستان د بیا ټوټه کېدو خبرونه مخابره کیږي. د نړۍ له جغرافیه د دغه ناسور د روغې برخې د بیلېدو په تړاو تحلیلونه د نړۍ د سر رسنیو سرټکي جوړوي. له نیویارک ټایم او الجزیرې ولې بیا تر پاکستان کورنۍ رسنۍ ډېرې رسنۍ او شنونکي فکر کوي چې پاکستان پر داسې پله روان دی چې که خپل تګ ته دوام ورکړي د دویم بنګلادیش ګړنګ ته به وروغورځېږي. خواخوږي پنجابي بادارانو ته له پښتنو سره د روان چلند د بدلون جدي سپارښتنې کوي او د اسلام په نوم له لوی هندوستانه د مسلمانانو د ویش په نوم د دغه جوړ شوي هیواد د ژغورلو هڅې کوي. خو دښمنان یې په پاکستان کې د بل شوي اور د ورپاشل کېدونکو پټرولو ته خوښي ښیي چې سرلښکري یې پر نوې لار او پلان د مزل کولو تابع نیسي. بیلګه یې هم په اسانه او د ډېرو ژوندیو پاکستانیانو تر سترګو لاندې رامنځته شوې. بنګلادیش ته په اشارې سره ورکول کېږي. دواړه کیسې بیخي سره ورته بلل کېږي. دواړه د خپل ټبر د ژبې او د سر د خوندي کولو په مسله راپورته شول. خو د قوم او خټې له لحاظه پښتانه تر بنګالیانو ډېر سخت زړي، دښمني پالونکي او ازادي غوښتونکي بلل کېږي چې له دې اړخه د پاکستان د بیا ټوټه کېدو ویره له ډېرو پاکستانیانو سره زیاته شوې ده. سره له دې چې په بنګلادیش کې تر 1 میلیون ډېر خلک پاکستاني پوځ ووژل او تر 10 میلیونه ډېر یې هندوستان ته کډوال کړل. خو پر پښتنو هم د وخت د ظلم توپیر روان ظلم کم نه دی. پر لسګونه زره یې د امریکا لپاره ووژل، په زرګونو یې تری تم کړل او په میلیونونو نور یې له خپل کور او کلي کډوال کړل شوي دي. یوازینۍ موخه د دغه ټبر د ریښو ایستل دي چې د پنجاب ورته اسانه فکر کړی و. د پاکستان په دننه کې اوس د لومړۍ کچې ډېرو سیاستوالو ته د خپل هیواد بیړۍ سورۍ شوې ښکاري او ویره یې دا ده چې په خپل ژوند کې به د پاکستان د بیا ټوټه کېدو تجربه وویني. پیاوړی پوځ یې هڅې کوي چې د بنګلادیش په څیر د پښتون ژغورنې د غورځنګ ټوله کیسه چې د نوي پښتو بیدار شوي نسل د حق غوښتنې چیغه ده په ستوني کې وروچه او غورځنګ د ټوپک په شپېلۍ دړې وړې کړي. پلانونه یې ورته ویستلي او د بهانو په توګه یې د هندوستان او افغانستان د ملاتړ تورونه پرې لګولي دي. په تازه پرمختیا کې یې پر مخکښو مشرانو برید وکړ چې شاوخوا 10 تنه یې ترې ووژل او تر 50 نور یې ټپیان کړل. دوه مهم مشران محسن داوړ او علي وزیر یې د تورو تمبو شاته غورځولي چې د غورځنګ غوسه له کابو کېدو په وتو ده. محسن داوړ یې پنجاب ته خبرداری ورکړی و چې که د علي یوه ویښته ته زیان ورسېد یو پاکستانی پوځي به هم له وزیرستانه ژوندی بهر نشي. خو داسې ښکاري چې د پاکستان لپاره د پی ټي ایم له ځپلو او غورځنګ ته له ټوپک پورته کولو بله لاره نه ده پاتې. د پاکستان له ټولو مخنیوونکو احتیاطي ګامونو سره پی ټي ایم د پاکستان د نقشې د خطکشي کولو پر خوا مزل پیل کړی. د هرې ورځې په تېرېدو سره د پنجاب لپاره دغه پریشانونکی خوب په رښتیا کېدونکی ده. تر ډیورنډ کوزه غاړه څه باندې 40 میلیونه پښتانه لکه چې وایي په تنګ راغلي په جنګ راغلي. په تیرو 80 کلونو کې پنجابي واکمنو د دغه تاریخي او مهذب ملت ژبه د سیاست تعلیم له ډګره پرې کړه او فرهنګ ته یې دروند زیان واړاوه. په وروستیو سرلورو لسیزو کې چې په افغانستان کې د جګړې اوربل شو اسلام آباد ته د کوزو پښتنو د ځپنې طلایي فرصت په لاس ورغی او په دې یې د ابدالي او فقیر آی پي په بچو داسې میچنې وچلولې چې تاریخ کې یې ساری نه دی لیدل شوی. د پښتنو په تاریخ کې پر دغه قوم کله هم دومره بده ورځ نه ورغلې چې هم دې بر او هم دې لر ووژل شي. د اوسني پاکستان په جغرافیه پورې تړلې خاورې نږدې نیمایي په پښتنو پورې اړه لري. له چتراله تر بولانه او له اټک او میانوالې تر ډي آی خانه د پښتون وطن په لویشت خاوره د پاکستان پر ضد ناره پورته شوې. دا ناره نور د سړېدو پر ځای تودېدونکې بریښي او ژر ده چې په خپله خاوره خپل واک ترلاسه کړي. پښتنو په خپل تاریخ کې چې د هر جابر او ظالم واکمن پر وړاندې سر راپورته کړی بیا یې کډه ورپشا کړې او مړي یې ترې پاتې شوي دي. خو دا لومړی ځل دی چې پښتانه زلمیان او پیغلې د پاکستان د ادارې په وړاندې د ګام په ننګ راپورته شوي او د لر او بر د یو کېدو او پر خپلو بچو د روان ظلم د پای ته رسولو نغاره ډنګوي. د ویډیو په اړه مو خپل نظرونه په کمنټ کې پرېږدئ او ویډیو در سره حتما لایک او شیر کړئ. وسلام.